طالبان وایي د اشرف غني د بیرته راتګ خبر سم نه دی. وروسته له هغه چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ته د ټویټر په منسوبي پاڼې کې هېواد ته د افغانستان د مخکني ولسمشر د بیرته تګ خبر په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو، د طالبانو ډلې دغه پاڼه جعلي وګڼله. عبدالسلام حنیفي ته په منسوب ټویټ کې لیکل شوي وو چې ټاکل شوې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د یو لړ نورو همکارانو سره بیرته راشي او په فلرني وطن کې ژوند وکړي. په دې ټویټ کې همداشان د طالبانو هغه ادعا ته چې تل یې کوي هم ذکر شوي چې وایي هیڅ یو افغان ته محدودیت او ګواښ نشته، ټول کولی شي وطن ته راشي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ټویټر دغه پاڼه چې د ریاست الوزرا د مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنیفي په شوې جعلي ده. هغه ویلي هیله مند دی چې څوک د محمد اشرف غني او د هغه د همکارانو په خبر باور وکړي. له دې څخه د مخه د محمد اشرف غني د دفتر پخوانی رئیس او د سولې په چارو کې د افغانستان د جمهوریت د دولت وزیر سلام رحیمي بیرته کابل ته تللی او د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو مقاماتو سره یې کتلي دي. سره د دې چې طالبانو په وار وار ویلي د عمومي افع له اعلان وروسته هېڅ چاته ګواښ نشته. د بشري حقونو د ملاتړ ډلې دغه ډله د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د څه د پاسه 100 تنو په وژنه تورنه کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت سرپرست محمد خالد حنیفي ویلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحې د عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله او د افغانستان د سنا پخوانی رئیس فضل هادي مسلمیار ستر مجرمین دي چې په وینا یې عفو شوي او د هغوی ساتنه کوي. خالد حنیفي د نومبر په 14مه چې د لړم له 15 نیټې سره برابره ده وویل له کرزي څخه څوک ستر مجرم دی، د ډاکټر عبدالله څخه څوک ستر مجرم و. اسلامي امارت د هغوی ساتنه کوي، د نورو نشي کولای. د مسلمیار څخه ستر مجرم شته، د هغوی ټولې سوانح موږ ته مهمې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د روانې میاشتې په پیل کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 100 پخواني پوځیان او د نړیوالو ځواکونو همکاران د طالبانو د کسانو له لوري وژل شوي دي. ګوتریش وویل چې د دغه افرادو د وژنې په اړه باوري تورونه دغه سازمان ته رسېدلي دي. ښاغلي ګوتریش زیاته کړه چې د عمومي افع سره سره د دغه کسانو څخه د پاسه 3 نه 2 برخې طالبانو یا دغې ډلې پورې تړلو کسان وژلي دي. له دې د مخه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ډلې هم طالبان د افغانستان د پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو د څه د پاسه 100 منصوبینو په صحرایي اعدامونو تورن کړي وو او ویلي وو چې په دې هکله معتبر تورونه شته. تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.